ښاغلی بریښ صاحب او د بریښ صاحب سره ټولو هغو چا چې همکاري کړې ده زموږ د ګروپ ټولو ملګرو السلام علیکم. هیله ده چې تاسو به ټولو جوړ روغ او صحتمند یاست. زموږ سولر سیسټم دا د افغانستان څو بجې دغه شي تقریبا 8 بجې دي. نن یې کار خلاص شو. تاسو یې کتلی شئ چې په دغه کې چا همکاري کړې ده هغه به زه انشاءالله بیا وروسته وایس میسج تاسو ته کښېږدم. دا د زموږ سولر سیسټم پر بام باندې جوړ شولو. دغه یې چوکاټ دی چې ما مخکې دغه څخه ویډیو اخیستې وه، هغه پیسې چې مو ورکړلې دا چوکاټ دی. راځو دغسې کښته انجینر صاحب ته راسره راځه، ته به یې راته ښیه چې موږ څه کوو. دا مو لین داسې راوستلی دی. بریښ صاحب دا سیستم ته پام کوه چې موږ لین څنګه راوستلی دی. دا دغسې یو پټ ځای دی چې د شاګردانو لاسرسی نه کېږي. دا مولد دی، دا مو مولدو ته ایښی دی. او دا څه شی دی استاده؟ دا پیوز بکسه ده. پیوز بکسه ده، مین بورډ. او لینکشي سر لینکشي خو نازکه نه ده، یا دا 2.5 ملي دی، د 2.5 کیلو واټ تقریبا 1 ملي 1.5 کیلو واټ کار. دا خو دا شان سو دا مولد کی استاد چلاونو ملکه یو ځلی مولد یعنی ان اپ کوم ده ان اپ مولد اوس اپ سو ښه. اوس چې به چلانه کې کوم دی خپل وخت پوره کړي چې مرسته اوس مرسته او دې چلان کوي. ښه دا خو د بیټرۍ تر اوسه نه دی پخې شوی. د بیټرۍ تر اوسه نه دی پخې شوی. او وینې ښاغلی بریښ صاحب د ګروپ ټولو ملګرو دلته مو بیټرۍ ورته کښېږدولې. تاسو ټولو کتلی شئ ښاغلی لودین صاحب، مسعودي صاحب، خلیل ایوبي صاحب، مشر ایوبي صاحب، دا د دې بیټرۍ د ژوندي برق. ښه دلته یې بیا لینکشي کړې ده د چینجاول لپاره چې د مثال په ډول عمومي د ښار برق لاړ شي. موږ به څه شي کوو؟ هغه شي دلته راسه، هر ټلیفون یو ځلې ونیسه. استاده ته راځه راسره راسه. دا چې دی چنجاور دی که نه؟ چنجاور. ښه دغه زه دلته راته تشریح کړه. دا څنګه دی؟ دا چې اوس چې دی یعنې برق تبدیلوي، دوه طرفه برق کوي. دی چې کوم وخت ښکته طرف دی ښاري برق دلته ښاري برق او که چیرې په مابین سي دا برق قطع شو مطلق برق قطع شو. او که چیرې لوړ طرف ته پورته کړې بیا سولري سیسټم راځي. که زه اوس په مابین زه ودروم برق بند دی بله یو برق هم نه راځي، ټوله بس بند شو. که ښکته کړمه ښاري برق راغلی، که لوړ کړمه بیا د مولد برق دی. ستا د همکاري څخه ډېره مننه. ډېر تشکر، ډېر ښه کار دی. توفیق کور دې ودان. د ښاغلي بریښ صاحب، د ښاغلي لودین صاحب، حیات مسعودي صاحب او ستاسو ټولو مرسته کوونکو څخه ډېره مننه. زه بیا انشاءالله وروسته ټول واضح او کلیر معلومات ستاسو سره شیر کړم. خدای تعالی مو پر صحت او پر ټولو اولادو او په رزق باندې برکت کښې. تشکر.